زما نوم چې دی کافیه دی. زه د انګلیش لینګویج سټوډنټ یم. دا کتاب چې ماته راکول شوی دی د دې کتاب نوم چې دی یوه لمن کیسې دی. لیکوال یې محب زغم صاحب دی. په دې کتاب کې چې دا کتاب ټول چې ما سټډي کړی دی ما دا پیسې پکې اخیستې دي چې زه به یو به د مور خبر منم، د مور خبر به مځکې ته نه اچوم، بل مې دا پیدا ځینې واخیسته چې څوک له ما څخه یو شی وغواړي زه به یې ورکوم او دغه به یې نه پرېږدم. بله ورځ بیا په ما مجبوري راځي. یو انسان نه دی، په یو خدای پوره دی. هغه دا کیسه وه چې یو کونګری و د سپۍ بچی و. دته یوه مرغۍ راغلې وله. دته یې ویلي و چې ته ولې لرې نه ځې، زه په ایکړ سره ځنګلو ته ځم. ده ورته ویلي دي چې زه خو اوس کوشنی یم. هغه ورته وویل چې زه اوس د 3 میاشتو یم، زه په ایکړ سره ځنګلو ته ځم. دا سوچ کړی، مور یې ویده ده. ده سوچ کړی دی چې یو ور به ویل چې لاړ به شم، بیا به ویل چې یا مور مې راته ویلي دي چې لرې مه ځه. لرې مه ځه، مور مې وایي راته ویلي دي چې لرې مه ځه. یعنې ښه بیا یې سوچ وکړو چې لاړ شم، بیا به ویل یا مور مې. یعنې په دوه کې پریشانه و، په دوشش کې و چې اوس ولاړ شم. خپل زړه به ورته ویل، په خپل دماغ کې به یې راوګرځېدو چې درځه. کونګري دا سوچ کاوه چې درځه ولاړ شه ځنګله ته. چا ورته ویلي اوس راسره ولاړ شه؟ یو مرغۍ و. مرغۍ ورته ویلي و. بیا چې به بېرته سوچ وکړو چې مثال مور خو مې راته ویلي دي چې مثال مه ځه نه. نو له دې وجې څه ده دی به بیا بېرته څنګه سو پاته به سو چې مثال ما ته نه دي پکار چې زه ولاړ شم. ښه بیا ولاړی که نه ولاړی دا کونګری؟ بیا ولاړی، دی روان شو. د مور خبرې نه ومنله. ښه وایي. بیا په لاره دغه مرغۍ چې ولیدو دی، مرغۍ سره روانه شوه. مرغۍ به په ونه کې ورسره تله. مرغۍ خو تېزه وه. نو دی به شوکه وایي د ده د پښو د وړوکۍ پښو دپاره لار ډېره اوږده وه. نو د مور خبرې نه منله، نو خامخا به لارې اوږدېږي او پښې به یې هم خوږېږي. ښه مخ ته. نو بیا به دا مرغۍ لرې ولاړه، بېرته به راوګرځېده. ده به ځان راورسوه، له ده سره ووایي ولې دونه سوکه روانې هله دې هم د مور خبر نه ده منلې. درځه چې مخ ته غرق سې، تباه سې، برباد سې. ځینې مرغیانې ګوره شیطانیانې کوي. له ده سره به یې ځان سماوه. بیا به په دغه چم بیا چې دوی مازدیګر شو ځنګل ته ورسېدل. ټوله ورځ روان که څنګه؟ ګرده ورځ روان. او وای نو دا خو به بېرته راځي. نو چې راځي دا مطلب دا د پسلیمۍ سو نیمه شپه سوه په لارې د بیا ځان ټینګ کړي. ښه بیا چې دوی ورسېدل نه دا مور سره مور به څه کوي؟ مور یې ویده وه. مور یې ویده وه. نو دا که بیا راپورته سوې ده که نه ده راپورته سوې؟ بیا راپورته سوې ده. ښه نو بیا دوی ورسېدو. ښه ځنګل ته کیسه به واورو موږ کیسه نه اورو بیا اول وار. دوی چې ځنګلو ته ورسېدل بس بیا د مرغۍ یو غل مرغه څه ده مرغۍ پاس لیدلی وی. چې څه لیدلی و؟ مرغۍ یې لیدلی و. مرغۍ لیدلی و. ښه مرغۍ لیدلی وه. اتې کونګري ته یې ویلي چې پټ شه وبلې خوري پاس مرغه ده. او یعنې کونګری خو کوچنی و، مرغه غټ و. ښه چې د مرغۍ په د ونې په بیخ کې په یو غار کې ننوتلې وله. ګوره خپل ځان یې بچاو کړی و، کونګری په نیمۍ لار کې پرېښی و. کونګري یې بلې خوا ته منډې ویلې، اخري د ونې بیخ ته پرېوت. نو ونې بیخ ته چېرې بچاوېږي؟ نه کډی شته، نه شی شته، نه غار شته، نه کور شته. بیا د خپل اوږو سر پټ کړو. بس بیا چې سر راپورته کړو مرغه پورته سوی سره سوی راخیستی وی. بیا نارې کړې، په مرغۍ پسې نارې کړې. هغه مرغۍ نه وله. اتې دی په یوه په بله خوا تو لار ځینې ورکه وه. او وای د مور خبره سې نه منې. ښه لار ځینې ورکه وه. بس ده په زړه پیل وکړو. اوس نو زاړه یو بلې خوا ته منډې وایم وایي زاړ یم. بس بیا ډېر ستړی شوی په زړه بیا پرېوت، په غزې پرېوت. بس بیا لاخواسې ګورو یو 2 زمریان را روان وو. 2 زمریان را روان وو. دی ډېر وډار شو، په خوله کې لاړې وچې شوې. بس زمریان را ورسېدل. ده ورته کاکا جي خیر دی ما مه خوره. وایي تا نه ولې نه خورو؟ ته له مور خبره نه منې او راغلی یم دغو خو کار دغه ده چې خوراک وکړي. نو بیا چې زمریان ورته وویل یا یې ستا قسمت کار کوي نن موږ ماړه یو. او وای مور یې دعا پسې کړې، دلته مور یې دعا خود کړې ده چې بس بل زمري وویل چې ځان سره به یې بوځو موږ به سبا به یې وخورو. او وای حالات خراب دي. ښه بل یې ورته وویل چې یو زمری ډېر خطرناک زمری ده. بل یې ورته وویل چې یا څه کوو موږ سبا به راسو. دی خو په بله خوا نسي او چېرته لکه ولاړ شي خو یو منډه پسې وکړو تر راسټ به یې راونیسو.
بس په ده باندې مشام شوی دی په کونګري باندې دوی د زمریان ته ولاړل په کونګري مشام شوی دی بس کونګري د ونې بیخ ته ناست دی بس یو بل کونګ مرغه ده کونګ په ونه کې ناست دی د دوو سترګو ته یې بند شوي دي بس ورته ویلي دي وایي ته خو هغه مرغۍ نه یې سیاست یې له موره راغلا کړم او غلط دې کړم اوس راځه پټه یې دی ته ډارېدو هغه ورته ویل مه ډارېږه زه کونګ یم ته یې ورته ویل دي چې ته ما وینې کونګري ورته ویل دي هغه ورته ویل زه خو زه په تیاره کې هر شی وینم زه په تیاره کې اصل زه خو راوځم د کونګ مرغه ده د شپې راوځم اصل شیان وینم د شپې ما ولیدلې مور خبره نه ده منلې اوس دلته په سا وې ده ورته ویل چې ما ته به لاره نه راوښی له ما څخه لاره ورکه ده خپل کور لاره شته ورکه ښه دې ورته ویل دي خود به ته وښیم اوس خو وایي دلته خو به ما نه خوري کونګ ورته ویل دي چې یا زه تا نه خورم زما خوراک موږکان او میږیان دي دا هم بخت بیداره ده ورته ویل دي چې ما ته لاره راوښیه بیا به زما مور تا ته موږکان ونیسي الله ور بیرته له موره مدد غواړي نو تا دې مور خبره منلې ده ستا بیرته کونګ ته هم دا وایي چې زما مور به بیا تا ته موږکان ته مور ته ورته مور به طبیعت در برابر کړي ښه بس کونګ ورته ویل دي چې اوس کښېنه چې شپه تر نیمې شپې ورسېږي بس بیا به روان شو نو ته دونه به هغه مه کوه چې یو ورځ یم او بیا اچانک ما ته وایي چې هله زر کوه تیار شه درځه اچانک خو بیخي نه در سره ځم چې نیمه شپه پوره شوه کونګ پرې غږ کړي چې ورسې پورته شه بیا به ناوخته سي د ورځې خو بیا زه وړی نه شم د ورځې خو زه نه ګرځم ښه بس دوی روان شو بیا سي بیا دوی روان شو بیا ده به دا دوو سترګو ته کتل دا دوې سترګې یې بلېدې داسې به ورته کتل دی به ورسره په هغه رڼا کې روان داسې تر ځنګل راوایستو بس کونګ ته مننه وکړه کونګ ولاړی دی خپل کور ته راخوا ته رایسو بس مور ژړا له غوږه سوه مور یې ژړل پسې دا بدبخته چیرې تللی ده ده نارې کړې مور یې نو مور یې ورمنډه کړه په غېږ کې راونیو ورته ویلې چې ته چیرې ورک یې څنګه مرغه نه یې خوړلی یا ما ته مور یې ویل چې زه راویښه شوم ته نه وې ما ډېر خلکو ښکارونه وکړل تا ورته تاړو به دي تر پښې به دي تاړو چې طبیعت یې برابر تړې یې نه ته دغسې ویده سي او دی نو ته سر خلاص دی خو نو کونګری ده نو بس بیا وایي ما له ډېرو خلکو هلوکو ته یې نه وې لیدلی یو چا نه لیدلی مرغۍ په داسې طریقه وړی هغې مرغۍ ما ته ویل چې د باز په پښو کې نیولی وي باز لاړی پورته او وای هغې بیا هغې بیا سم ترتیب برابر کړی ښه بس بیا چې دوی ډوګر ته کیسه ورته کړې ده چې مور ډېر خوشحاله شوې ښه چې مرغه نه یې خوړلی بس بیا چې به هغه مرغۍ ده ته ورنږدې هر وخت ده به بیا منډې ځینې والې نو ولې چې یو غرق شوې تباه شوې برباد شوې اوس مرغۍ اول وار د مور سره د تجربه وه مور دې په دا شیانو خبره وه ځکه یې تا ته ویلي چې مزه اوس ته ولاړې خراب شوې نقصان دې ولرو ستړې او پریشانیانې دې ولیدلې کیسې دې ولیدې زمریان دې ولیدل اوس نو مرغۍ وینې منډې ځینې وایي